چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو دا نن کلاس بیا زمونږ لایف چلیږي او چې کله هم لایف چلیږي نو دې کې به ستاسو د توجه ډیر ضرورت وي. تاسو به دې ته ښه توجه کوئ، ښه په غور سره به دې ته ګورئ، نو انګلیش به ستاسو ښه زده کیږي. کلاس په شروع کوو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو په کلاس باندې بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات وکئ. د دې کلاس شروع به مونږه د اسانو ټکو نه وکړو او ټول کلاس ډیر اسان دی، په دې کې داسې مشکل ګران څه نشته دی. د دې کلاس شروع به زه د دې ټکي نه وکم. اول چې کوم ټکی دی ګډ، د ګډ مطلب دی ښه، او بیا که تاسو وایئ چې ډیر ښه نو د دې انګلیش دی ویری ګډ. که تاسو ښه وایئ نو ګډ ویلی شئ، او که ډیر ښه وایئ نو تاسو ویلی شئ ویری ګډ. او بیا دی بیډ. د بیډ مطلب دی خراب، او که تاسو داسې وایئ چې ډیر خراب نو په انګلیش کې ویلی شئ ویری بیډ، ډیر خراب. بیا خای. د خای مطلب دی اوچت، ویری خای، ډیر اوچت. او بیا که تاسو داسې وایئ چې ډیر تیز، ویری فاسټ، ډیر تیز. او بیا چې بل ورپسې کوم ټکی دی ټایډ، TIRED، ټایډ وایي ستړي ته. د دې به تاسو ته زه مثال هم در کوم، تاسو ګورئ دې ته. After the work we were so tired that we couldn't go shopping. ګورئ د دې تاسو مطلب وګورئ. د کار نه وروستو مونږه دومره ستړي شوي وو چې بازار ته هم نشو تللی. یعنې مونږه چې کله کار وکړو مونږه دومره ستړي شوي وو چې بازار ته هم نشو تللی، د شاپینګ دپاره، بازار ته د سودا اخیستلو دپاره. After the work we were so tired that we couldn't go shopping. د کار نه وروستو مونږ دومره ستړي شوي وو چې بازار ته هم د سودا اخیستلو دپاره نشو تللی. او بیا ټایډ خو وایي ستړي ته که نه. دې سره بیا بل چې کوم ټکی دی ډیر ستړی، exhausted. exhausted هغه ستړي ته وایي کوم چې د حد نه هم سیوا ستړی شي، یعنې داسې ستړی شي چې بالکل دم پکې نه وي، نو دغه ستړي ته په انګلیش کې وایي exhausted. د دې مثال ته تاسو وګورئ. By the time we reach home we were exhausted. کله چې مونږ کور ته راورسېدو مونږ ډیر ستړي شوي وو، یعنې مونږه د حد نه هم ډیر ستړي وو. By the time we reach home we were exhausted. کله چې مونږ کور ته راورسېدو مونږ ډیر ستړي وو. بیا بل ټکي طرف ته ځو بیډ. بیډ وایي خراب ته. I had a bad day. زما ورځ خرابه وه. بیا دی awful. awful وایي ډیر خراب ته. I don't like that restaurant. Their food is awful. زما دغه دکان نه دی خوښ، په دې کې خوراک ډیر خراب وي. مونږ وایو که نه چې یاره دغه دکان ښه نه دی، په دې کې خوراک ډیر خراب وي. نو د awful مطلب دی ډیر خراب. I don't like that restaurant. Their food is awful. زما دغه دکان نه دی خوښ، په دې کې خوراک ډیر خراب وي. که یو څیز ډیر مزیدار وي، ټیسټي خو تاسو صرف د مزیدار دپاره ویلی شئ، او که تاسو وایئ چې یاره دا څیز خو ډیر مزیدار دی نو بیا په انګلیش کې ویلی شئ ډیلیشیس. ګورئ د دې مثال ته. د مینګوز آر ډیلیشیس. امونه ډیر مزیدار دي. د مینګوز آر ډیلیشیس. امونه ډیر مزیدار دي. بل ټکی چې کوم دی کوایټ.
کوایټ وای چوپ ته خاموشه ته. Ali is always quiet in the class. علی په کلاس کې همیشه خاموشه یعنی چوپ ناست وي. Ali is always quiet in the class. علی په کلاس کې همیشه خاموشه چوپ وي. او بیا چې کوم بیخي چوپ دی هغه دی سایلنٹ. دا به تاسو په دې موبایل وغیره کې ډیر وینئ دا ټکی سایلنٹ. دا بیخي چوپ ته وایي چې اډو کش کړپ نه کوي. دغه چوپ ته په انګلیش کې وایي سایلنٹ. I have been silent so far. زه تر اوسه پورې بیخي چوپ یم یعنی زه تر اوسه پورې بیخي چوپ یم هیڅ نه وایم. I have been silent so far. زه تر اوسه پورې چوپ یم بیخي چوپ یم. جی د بل ټکي طرف ته ځو فاسټ. فاسټ وایي تیز ته. The train is moving fast. ټرین تیز ځي. ټرین به تاسو پیژنئ که نه. The train is moving fast. ټرین تیز ځي. واقعي خبره ده چې ټرین تیز ځي که نه ډیر په رفتار سره روان وي. او بیا ډیر تیز کویک. I am quick in learning anything new. زه په نوي څیزونو زده کولو کې ډیر تیز یم. ډیر تیز ته څه وایي کویک. I am quick in learning anything new. زه په نوي څیزونو زده کولو کې ډیر تیز یم. جی ورپسې چې کوم ټکی دی ایکسپنسیو. ایکسپنسیو وایي ګران ته یعنی دا څیز ارزان دی او دا ګران دی. دغه ګران ته په بازار کې چې کوم څیز ګران خرڅیږي که نه دغې ته وایي ایکسپنسیو. This house is expensive. دا کور ګران دی. This house is expensive. مونږ وایو که نه چې دا څیز خو ډیر ګران دی نو زه دلته وایم چې دا کور ګران دی. This house is expensive. دا کور ګران دی. او بیا ډیر ګران کاسټلی. کاسټلی وایي ډیر ګران ته. یو ګران وي عام ګران وي او یو ډیر ګران وي. ډیر ګران ته وایي کاسټلی. It will be a costly affair for you. دا به تا ته ډیره ګرانه پریوزي. مونږ وایو که نه چې هلکه داسې مه کوه ګوره دا به تا ته ډیره ګرانه پریوزي. کاسټلی ډیر ګران. It will be a costly affair for you. دا به تا ته ډیره ګرانه پریوزي. جی بل ټکی چې کوم دی سمال. سمال وایي ورکوټي ته. ورکوټی به تاسو پیژنئ مونږ وایو که نه چې دا وړوکی دی ورکوټی دی. There is a small problem. دلته یوه وړه مسله ده. There is a small problem. دلته یوه وړه مسله ده. بیا که ډیره وړوکی وي ډیر وړوکی وي هغې ته تاسو ویلی شئ ټایني. ټایني وایي ډیر وړوکي ته. د دې به تاسو ته زه مثال درکمه. The buildings look tiny from an airplane. یعنی د جهاز نه د لاندې بلډینګونه چې کوم دي بلډینګز آبادي کورونه چې کوم دي دا ډیر واړه ښکاري ډیر وړوکي ښکاري. The buildings look tiny from an airplane. د جهاز نه لاندې کورونه ډیر واړه ښکاري. بل ټکی چې کوم دی ډرای. ډرای وایي سپور ته. مثال ته د دې وګورئ. My skin becomes dry in winter. زما سکن. سکن وایي چمړې ته یعنی په وجود چې دا کوم پوټکی وي دغې ته په انګلیش کې وایي سکن. زما سکن زما چمړه په یخنۍ کې سپوریږي. My skin becomes dry in winter. زما چمړه په یخنۍ کې سپوریږي یعنی خشکه وي. پارشت ډیر سپور. ډرای سپور ته وایي او ډیر سپور یعنی د خط نه چې هم زیات سپور شي وچ شي هغې ته وایي پارشت. The sun has parched the grass.
نور واخه بالکل وچ سپور کړل. The sun has passed the grass. یعنی نور واخه بالکل وچ سپور کړل. جی بل مخکې ټکي طرف ته ځو. مخکې چې مونږ سره کوم ټکی دی نایزي. نایزي وایي شور والا ته، یعنی یو څیز وي او شور کوونکی وي، دغې ته وایي نایزي. This place is noisy. دا ځای د شور والا دی. This place is noisy. دا ځای د شور والا دی، یعنی په دې ځای کې شور ډیر زیات دی. او بیا چې ډیر زیات شور وي که نه، هغې ته وایي ډیر شور ته ډیفیننګ. ډیفیننګ وایي ډیر شور. یو خو عام شور وي که نه، د وړو ماشومانو شور وي، داسې د بل څیز شور وي. او یو که تاسو په بازار کې وګورئ نو ډیر زیات د ګاډو ورنډونه شور، مختلف اوازونه راځي، دغه ډیر شور ته وایي ډیفیننګ. د دې مثال چې تاسو له زه درکړمه ګورئ. The sound of crackers is deafening. کریکرز وایي پټاخو ته. دا په ودونو خادو کې چې کومې پټاخې خلاصیږي او ډزې کوي، دغې ته په انګلیش کې وایي کریکرز. د پټاخو د اواز ډیر شور وي. د دې څه داسې مطلب شو چې د پټاخو د اواز ډیر شور وي. The sounds of crackers is deafening. د پټاخو د اواز ډیر شور وي. زو د مخکې ټکي طرف ته hungry. hungry وایي اوږي ته. bring the food fast. I am hungry. یعنی ډوډۍ راوړه زه اوږی یم. bring the food fast. I am hungry. ډوډۍ راوړه یعنی ډوډۍ زر راوړه زه اوږی یم. bring the food fast. I am hungry. ډوډۍ راوړه زه اوږی یم. او بیا تاسو که ډیر اوږی وایئ نو بیا ویلی شئ starving. دې ته په انګلیش کې وایي starving. په دې کې دا آر سایلنټ دی. In many countries people are starving. د ډیرو ملکونو خلق د لوږې نه مري. starving هغه وږي ته وایي کوم چې د لوږې د حالت نه د مرګ طرف ته ورسي، نو هغې وږي ته په انګلیش کې وایي starving. In many countries people are starving. د ډیرو ملکونو خلق د لوږې نه مري. sure. sure وایي یقین ته. I am sure that he will come tomorrow. زما یقین دی چې هغه به سبا راشي. I am sure that he will come tomorrow. زما یقین دی چې هغه به سبا راشي. تاسو توجه کوئ، تاسو به د توجه ډیر ضرورت وي. تاسو په غور سره هر یو ټکي ته ګورئ، د دې ترجمې ته ګورئ، او بیا چې دا زه په جمله کې استعمالوم دغه استعمال ته هم ګورئ، د دې معنی ته سوچ کوئ چې ستاسو انګلیش امپروو شي، ښه شي. مونږ شور وویل. د دې چې کوم بل ټکی دی پوره یقین چې کوم دی دې ته وایي certain. certain وایي پوره یقین. ګورئ د دې مثال ته. Are you certain that the boss is on leave today? آیا تا ته پوره یقین دی چې مشر به په چوټۍ وي؟ باس وایي مشر ته. Are you certain that the boss is on leave today? آیا تا ته پوره یقین دی چې مشر په چوټۍ دی؟ یعنی آیا تا ته پوره یقین دی چې مشر نن په چوټۍ دی؟ angry. angry وایي غصې ته. The father got angry on seeing his son's report card. پلار چې د زوی د ریپورټ کارډ وکتو نو غوسه ورته ورغله. angry وایي غصې ته. The father got angry on seeing his son's report card. پلار چې د زوی ریپورټ کارډ وکتو نو غوسه ورته ورغله. او بیا ډیره غوسه. furious. furious وایي ډیرې غوسې ته. I get furious when I see you sitting idle. ما ته ډیره غوسه راغله کله چې مې ته اوزګار ناست ولیدې. I get furious when I see you sitting idle. ما ته ډیره غوسه راغله کله چې مې ته اوزګار
ولیدلي. د دې کلاس به دا دوه اخیري ټکي کومه دې ته توجه وکئ. یخني د شروع کېدو واله ده کولډ، یخ. کولډ وایي یخ ته. ډونټ ټیک دس ډرنک اټ از کولډ. دا اوبه مسکه یخې دي. مونږ وایو که نه چې دا اوبه مسکه یخې دي. ډونټ ټیک دس ډرنک اټ از کولډ. دا اوبه مسکه یخې دي. او بیا ډیر یخ فریزینګ، بیخي واوره چې کومه وي دغې ته وایي فریزینګ. ډونټ وزټ مری this month it is freezing. یعنی په دې میاشت کې مري ته مزه ډیر یخ دی. مونږ وایو که نه چې دلته کې مزه ډیر زیات یخ دی. دغه ځای خو ډیر زیات داسې یخ دی چې واوره دی. نو چې کله د واورې په شان یخ وي دې ته په انګلیش کې وایي freezing. Don't visit Murray this month it is freezing. په دې میاشت کې مري ته مزه ډیر یخ دی. خو په دې ځای باندې د نن ورځې د کلاس اختتام کوم په دې امید چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي. که ژوند وي راځم به د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته. د لوی الله په امان.